زما محترمو زمونږ ډېر مسلمانان دې نه دي خبر، راننوځي کښېني هلکه 2 رکعته دې وکړه، وایي نه ما سنت کور کې کړي. نه زما محترمو که سنت دې کور کې کړي دې ته تحیة المسجد ویلی کېږي. دا د مسجد مونځ دی، دا د جومات مونځ دی، جومات ته راننوتې مه کښېنه تر هغه وخته پورې چې تر څو دې 2 رکعته مونځ نه کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس، چې کله تاسو کې یو کس جومات ته را داخل شي نو هغه دې نه کښېني، د الله رسول منع کړي ده مه کښېنه حتی یصلي رکعتین، چې تر څو دې 2 رکعته مونځ نه کړي. په بعضې روایاتو کې داسې راځي چې هغه وخته پورې دې نه کښېني فلیرکع رکعتین، 2 رکعته مونځ دې وکړي بیا دې کښېني. نو زما محترمو دې ته تحیة المسجد ویلی کېږي. چې جومات ته راننوتلې بله مسله یاده په کومو اوقاتو کې چې مونځ ممنوع دی چې یاره مونځ ونه کړي. 3 اوقات دي که نه، چې کله لمر ماخېږي په هغه وخت کې، د زوال په وخت کې چې لمر منځ ته ورسي، او چې کله لمر پرېوځي، په دغه 3 اوقاتو کې مونځ ممنوع دی که نه. نبي صلی الله علیه وسلم منع کړي ده دا تر دې پورې چې په دغه وخت کې د مړو دفن کولو نه منع راغلي. خو که یو سړی جومات ته راننوته دا 2 رکعته کوي اگر چې ممنوعه وخت. ولې؟ ځکه دا سببي مونځ دی، دا هر وخت نه کېږي، دا هله کېږي چې ته جومات ته راننوځې. نو د دې وجه نه زما محترمو د دې اهتمام پکار دی. نبی صلی الله علیه وسلم خطبه کوله. جاء سلیک الغطفانی، سلیک غطفانی په نوم یو کس راغی او هغه کېناسته. نبی صلی الله علیه وسلم خطبه کوي، د خطبې په دوران کې ورته وایي قم یا سلیک، سلیکه پاسه 4 رکعتین 2 رکعته مونځ وکړه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا جاء احدکم، کله چې په تاسو کې یو کس مسجد ته جومات ته راشي والامام یخطب، و امام خطبه کوله، فلا یجلس حتی یصلي رکعتین، تر هغې پورې دې نه کښېني چې 2 رکعته مونځ یې نه یې کړی. زمونږ ډېر مسلمانان خطبه شروع وي راشي هلته به کښېني. نه زما محترم، دا د مسجد د آدابو خلاف عمل دی. که خطبه شروع وه که هر څه شروع مه کښېنه تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دې 2 رکعته مونځ نه یې کړی. دې 2 رکعتو ته تحیة المسجد ویلی کېږي. په ممنوعه اوقاتو کې هم کولی شي، په هر وخت کې کولی شي. نو د دې وجه نه زما محترمو دا د مسجد 8م ادب دی چې یو سړی جومات ته را داخل شي نو دا به نه کښېني تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې د 2 رکعته مونځ نه یې کړي. خو د جمعې په خطبه کې ورسره حکم دا دی، هغه سلیک صحابي چې راغی نبي صلی الله علیه وسلم پاڅول نو ورته ویې ویلې چې مختصر یې وکړه، اوږده مه کوه، 2 رکعته وکړه. خطبه شروع ده، د خطبې د ادب د وجې نه مختصر وکړه. چې کله امام خطبه کوي او جومات ته یو انسان را داخل شي نو دا د 2 رکعته وکړي، خو د نورو رکعتونو په نسبت یې مختصر وکړي. کله خطبه نه وي شروع، اوږده رکعتونه هم کولی شي. یو انسان دی د سحر جمعې له را روان دی، ده د سحر سنت نه دی کړي، دا جومات ته را داخل شو، د 2 رکعته وکړو، دا 2 رکعته هم سنت شو، هم د ده تحیة المسجد شو. د ده دپاره ځان له حکم نه دی چې ګینې دا به 2 رکعته سنت جدا کړي، بیا به دا راپاڅېږي 2 رکعته تحیة المسجد به کوي. نه، سنت دې نه وکړي، راغلې دلته ودرېدې 2 رکعته دې وکړي نو دا ستا تحیة المسجد شو. دغه شان دی یو انسان دی هغه د غرمې مونځ له راغلی یا د مازدیګر مونځ له راغلی، د غرمې مونځ نه مخکې 4 رکعته سنت مونږ ادا کوو، نو د 4 رکعته سنت په یو سلام باندې وکړو. نو د ده دپاره هم دا حکم نشته چې ګینې دا دې پاڅېږي او دا دې دوباره بیا 2 رکعته وکړي. نه زما محترم، په هغه 4 رکعتو مونځ کې د ده آلریډي 2 رکعته تحیة المسجد شته